اے انسانا ته د دغه مهربانه رب نه آخر کوم شي اړولی کوم شي په تا باندې دومره اثر وکړو چې د هغه خپل رب نه یې واړولي آخر د دې شي نوم خو ولکه دا څه شی دی چې تا ته د الله نه زیات محبوب دی دا کوم شیز دی چې په تا یې دومره اثر وکړو چې ته یې د دین نه واړولي ته یې د دیندارۍ نه واړولي ته یې د منځه نه واړولي ته یې د اذکارو نه واړولي ته یې د زکات نه د حج نه د جهاد نه د عباداتو نه د هر سره یې واړولي آخر دغه شیز خو ذکر کړې ته به څه شی ذکر کړې ښځه بچې جهاد مزدوري پیسې دا شیونه دومره دي او د دې لایق دي چې یو سړی د دې د لاسه خپل رب پرېږدي خپل خالق پرېږدي خپل دین پرېږدي ما غرک بربک الکریم بیا انعامات یې راته رعایت کړي دي چې لږ را بیدار شي کم رب الذي خلقك فسواك فعدلك هغه رب چې ته پیدا کړی دا دومره ښایسته صورت یې در کړی دا دومره ښایسته بدن یې در کړی دا نعمتونه یې در کړي دي دا بچي در کړي دا ښځه یې در کړې دا رزق یې در کړی د دې رب نه آخر ته څه شي واړولې